السلام علیکم او ستړي مشه وکیل خان یم او نن تاسو ملاوه هم د مازمین صاحب سره مازمین د سمودي راهسي بدوم چې د شل ورځې په امریکا ته راغلی دی او دلته د سټوډنټ په ویزه راغلی دی په خپل پیسو باندې په خپل مالی مرسته باندې ماس په خیر راغلی ستړي مشه. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه طبیعت ته خدای روغ جوړ کالج ته تللی وینم؟ خیر دی شکر دی. اوس کالج نه لاړم یو غنټه مخکې. خو تازه چیرې وته اوس کنه؟ او چې خبره پر ځان لوټې پوښ کو چیرې په خپل په خکړه دا مزه په خار کې او ته وګوره تاسو عمر څومره دی ماس؟ زما 20 د شلو کال وي او د امریکا ته څنګه راغلی دا د تاول وای ته څنګه راغلی د خپل خپل وته زموږ د ما چې کوم د فیسبوک یوټیوب او د ټوئیټر کوم ملګری دي او انستګرام هغه ته وای چې ته امریکا ته څنګه راغلی؟ امریکا ته پلان څنګه چې ما اف اس سی وکړو نو اف اس سی مطلب د لسم دی وکړو لسم وکړو نو بس فورن ته سټډي او بیا خاص کر یو اس دغه چې د دومره اپورتونټیز د یو اس ته بیا سبق ویل دا غیله کې غټ سکوپ دی کنه ډیماند ډیر زیات دی په ټوټل دنیا کې نو هغه لپاره ډیر شي خلکو سره ما رابطه وکړي یو اس کې فلحال ډیر شي سپونټانو او سره مې خبرې وکړې هغه ټول ماته چې یو اس ډیر زیات خدای د دې ځینې ډیګري وکړي نو دا مخکې لایف کې ستاسو ډیر زیات پکار راځي هم دغه ځای کې ودرېګا ما زمين تا دولسم کو او د دولسم نه پستاوي چې زه د سوارلسم او د ماسترز د لپاره بلکې ملک زما او تاوي چې امریکا ته زما او امریکا کې سبق ویل غواړم او الته کې به پاتې کېږم ها نو چې دولسم نه پستا دا سوچ ته مخکې نه وکنه مطلب چې دولسم دیو کو دا سوچ ته راغی نه دا سوچ کو زما مخکې نه تا مخکې نه چې زما امریکا ته زما ها نو دغه لړ کې بتا څنګه سرچ بری څنګه کو چې په امریکا کې بتا څنګه اډمیشن کې داخله به څنګه کې سی حساب سره بدل ټون کو چې دلته په امریکا کې داخله وکي دا یوز کو ګوګل انجن مطلب انټرنیټ په یوز کو پاګه په تر ما یونیورسيټي سرچ کولې او د سکولرشپ دغه چې دلته په امریکا کې چې سکولرشپ دي دغه زیاتې دغه چې دلته د سټوډنټ چې کوم عزت نو هغه ډیر زیاتې سټوډنټ لپاره ډیر زیات فیسیلیټیز دي نه نو دغه انټرنیټ یوز کو بیا چې د انټرنیټ په تھرو چې نو ډیر شي خلکو کانټیکټ ماتم دی ملاو شو فیسبوک باندې ډیر شي خلکو دغه چې بسواد کوم ډیر شي خلک چې هغه په یو اس کې کنه دي ما رابطه یو کړی کنیکشن در خو سټوډنټان مې دلته په یو اس کې پیدا کړو هغه نوې مشوره واغسته ما خپل د ناغم په یو اس کې د هغه سره مې مشوره وکړه شان کې د دولسم وکم هغه نه په یو اس ته درشم هغه وسه فائدہ هر څنګه به دا کوم ماته وی چې او لګا دا ډیر خاصه لپاره فیوچر لپاره ډیر دغه دی په پکار دی چې دا دومره شوق ته د پکار دی راشه یو اس ته ټرای وکړه ریسک واخله او ان شاء الله دې په وخت کې زه به د سوال کوم ته جواب راکې زه غواړم داسې چې کوم تجربو نه ته تیر شوی او کوم استاد زده کړی وي کنه چې هغه نه نور طالب علمان هم زده کړو کې او هغه اډمیشن کول غواړي دلته کې په امریکا کې په قانوني توګه راتل غواړي او دلته په اډمیشن داخله کول غواړي د دولسم نه پس ولسم نه پس نو تا سکالرشپ د لپاره سرچ شروع کړو په سیلف فاینانس په خپل مالی خرچه باندې به سر لټون دي شروع کړي داخله وکړي سرچ پارڅه خو ما بخپل شروع کو بیا چې د کم یونیورسيټي کې چې ماته اډمیشن ملاو شو نو هغه کې بیا چې ما وکړو سکولرشپ اویلیبل یو هر یونیورسيټي کې هر کالج کې سکولرشپ اویلیبل دي خاص کر د انټرنیشنل سټوډنټس لپاره چې د بهر هغه د لپاره سپیسیفیک نو سکولرشپ نو چې کله ماته اډمیشن ملاو شو په یونیورسيټي کې ماته پرسنلی ماته په څلور یونیورسيټي کې اډمیشن ملاو شو څلور یونیورسيټي کې ته داخله ملاو شو او څلور ماته د اوفر لیټر راکو ها تا اوس د دې اوس د ساده ټکو کې تاسو نه کوم هغه ساده جواب براله راکې دا څه به چې تا لټون شروع په ګوګل کې وتا په امریکا کې یونیورسيټي کتلې او د یونیورسيټو نمونه به ورکول او هغه ته بیا تا رابطه به د ایمیل د لارې کوله څنګه چل به وسره کو هر یونیورسيټي په افیشل ویب سټ کې دا د انټرنیشنل سټوډنټس لپاره خپل چې او دغه ایڈوایزر دي دا ایمیل دا واتس اپ نمبر می دا کال نمبر نو تاسو که په یو اس کې څوک نو هغه تم کال کول شي د دې ځینې ډایرکټ او تاسو دا واتس اپ اکثر دي یونیورسيټي چې هغه واتس اپ ما اویلیبل او ایمیل خو انسر ډایرکټ ورکړي ایمیل هغه ډیلی چیک کوي د یو اس کې زیات تر ایمیل چې دا ډیر زیات کیږي تاسو هم پته ده کنه نو ایل باندې هغه چې خپل ډاکومېنټس سم یې ټوټل چې هغه به هغه سره په ایمیل باندې خپل کنیکشن ساتي نو په ایمیل سره رابطه کوي ها ایمیل الته دای په ویب سټ باندې پروتي مثال په توګه پاکستان کې دولسم کو تاسو کول غوښتل په سوالسم دې پسې کې کول غوښتل ماستر دې پسې کې کول غوښتل
ما خو خپل 11 او 12 په میډیکل فیلډ کې کړو، پری میډیکل ما کړو. زما سوچ چې زه مخکې میډیکل کوم. د دې نه علاوه چې ما ام بي بي اس د بارم کوشش وکړو، ټیسټ مو ورکړو، او هغه کې انفورچونټلی زما مارکس دومره نه و چې ماته پاکستان کې اډمیشن ملو شي. نو ما کور می مشوره وکړه، د دې معلومات ما کړیو الریډي. نو کور می مشوره وکړه چې دغه شان داسې یو اس لپاره د یونیورسيټیز دی پای کې اډمیشن ملاويږي، او مشوره می خپل بابا سره وکړه، ماما سره، ورور سره می وکړه. نو هغوی صحیح ده، وي خپل کوشش کې خپل کوشش وکړه، او دلته چې د هم اډمیشن وکړه. الته ما چې د خپل ټایم ځانو کو بي اس انګلیش کې می اډمیشن وکړو، او دا پروسس می وسره شروع. ما کې دا پروسس شي نو د ما بي اس ټایم باندې ځکه چې ما بي اس انګلیش پورتل الریډي روان. بي اس انګلیش کې وسره روان کو، او تا وی چې او دلته اوس پس کې اډمیشن کړو، دلته څنګه پس کې اډمیشن کړو؟ ټیچر چې زما چې کوم سبجیکټ از ا نرسینګ زکوم، او ځکه چې زما 11 ما په میډیکل کې کړل، نو ما چې مخکې د میډیکل وکړم، نو نرسینګ فیلډ دی. د تعویض په نرسینګ کومه، نرسینګ په امریکا کې کړه، تا هغه یونیورسيټي شو سرچ کول شروع کړل، ټول شروع کو کم کې چې نرسینګ کیږي دلته په امریکا کې دا څه ده. ها نو تا بیا کوم یونیورسيټي سره رابطه وشو، تا چې ویزه باغې ته دلته په امریکا کې کوم یونیورسيټي سره رابطه وشو؟ ما خو خپل 10 بار یونیورسيټي سره خبره کړو، خپل هغه ته خپل هر څه چې دی هغه مو دا ورکړو، هغه چې سر ریکوایرمنټس ټوټل مو ته پوره کړو. نو پاره کې ما یونیورسيټي نه اوفر راغی، پای کې یو مینیسوټا سټیټ یونیورسيټي، کین سټیټ یونیورسيټي، ارکانساس سټیټ یونیورسيټي، دا پکې نو دا ټول مطلب 12 یونیورسيټو سره رابطه کړو، او ډیرو تاسو ته ایکسپټ کړی ته قبول کړی چې ته ما سره راځي او دلته راځي اډمیشن وکې، او پیسې تا ته وتري چې پیسې بزره جیب در کوم، او یا مو ها پیسې لاین لیګل اډمیشن چې ما کو هغه سټپ بای سټپ د هر څه خپل پیسې، اګه تاسو اډمیشن فارم ډکوي، خپل ډاکومېنټس ټول لګي نه اډمیشن لپاره خپل پیسې څنګه چې په پاکستان کې لکه فور ایگزامپل یو جانزیب کالج دی، هغه د خلک اډمیشن کوي بي اس لپاره، بیچلر لپاره، هغه کې د کې بیا بینک ته 0 روپۍ په داخلي یو څو لګ اماونټ دی د اډمیشن لپاره. اډمیشن اماونټ دومره زیات نه لګي، نو اپ کا اډمیشن اماونټ ما داخل کو تقریبا څومره هغه اماونټ څومره هغه پیسې څومره وي، ایگزیکټ فیګر ماته یاد نه دی، خو تقریبا $400 $400 خو هغه ته جمع کړي. او مطلب دا دی نو آیا $400 خرچ سره یې نه کنده، خو تقریبا 400,000 تقریبا کم او 1000 روپے شي پاکستاني، نو ارچا خدا وسم نه رسی. تا آیا تاسو مالدار یې پاکستان کې سره پیسې وي ځکه داسې مطلب ته اډمیشن کولای شي کنه؟ بس به ځان یقینم پکاري سر، نو لکه زما به کې انټرست ډیر زیات وکنه، ما چې لکه کار سي خدا کار اوس کول غواړي، اته وی ریسک وبخامه غاستل غواړي. خارج کو بخامه خاغت اتر جانزیب کالج سټوډنټ وي، جانزیب کالج سټوډنټ وي په سواد کې. ما په خپل 11 12 د الازهر ایجوکیشن نه کړل د پاڼ. ها نو بیا چې د اخینه پس ما په جانزیب کالج کې اډمیشن وکړو، بي اس انګلیش لپاره خپل دا پروسس هم شروع دلته دیم لټون شروع کړو. ها نو تا بیا کوم یونیورسيټي غوړه کړه چې تا هغه ته لړ شي؟ ما مینیسوټا سټیټ یونیورسيټي او ورته مینیسوټا سټیټ کې هغه یونیورسيټي خو خکړه چې تا هغه ته لړ شي. نو هغه کې $400 د داخلي ورکړو، بیا هغه نه پس تور پیسې د نواغسته، دا غي نه پس هغه خپل ایمان اس پیسې نه دی، هغه نه پس زما سیپ ټیوشن فیس او زما د هاستل خرچه او ما خپل د اوسېدو لپاره او د خرچه زما لګیدا، نو هغه ټیم نو ورکول. اته ما چې د استلار شم هغه سره ما خبر وکړم، نو ما جو ال د باغول ورکو ایون هغه هم وی کته غواړي نو ته پر سمسترون فیس را کولې شي، کته غواړي نو 4 months 3 months یا 1 month پر منث کې تم د فیس تم کولې شي. مطلب دا چې سمستر پیسې را کول شي، د میاشتې پیسې را کول شي، یا د درو میاشتو را کول شي، او اسی اندازه ته تا واز لړ شي ته بیا وای مطلب ایزی انسټالمنټس کولې شي، آسان نه کې سونه چې ته لکه افورد کولې شي، کته یو منث افورد کولې شي، کته 2 months د پر سمستر د پر ایر نو دا تاسو لپاره بل هغه چې تاسو ته پرووایډ کیږي هر څه تاسو درکې چې تاسو په څنګه روپے ورکولې څنګه ورکولې شي. ها نو اوس مثال په توګه زبدن دا تاسو داسې وکم چې یو سمستر باندې خرچه څومره راځي، باسي مطلب دا ته خو دا پیسې خو ورکې کنه، او یو پیسې وځو څومره راځي خرچه، تا دا حساب لګولې؟ زما چې د کال زما چې د $10,000 د کال $10,000 دی، او د سرتل ته په امریکا کې نوکری کول شي چې سټوډنټ یم سبق وای امریکا کې چې د ماته چې د یونیورسيټي چې د اون کیمپس چې کوم سټوډنټ جاب هغه اویلیبل دي یونیورسيټي کې دنده چې د داخل لیګل او ارسله جواب دي. دین علاوه که تاسو غواړئ کوم سټوډنټس چې کوم دلته راغلي انټرنیشنل سټوډنټس هغه د پاره ګورنمنت چې د 20 هورس جاب الاود دی په ټوټل اف
نو په هغې کې چې دی نو دومره انکم راځي چې هغې کې سړی خپل فیس هم ورکولی شي او سره چې د خپل رنټ لپاره اوسېدو لپاره خپل لیوینګ ایکسپنسز ورکولی شي. ها صحیح سمه ده. ها نو تاسو دلته اډمیشن وکړو او دې سره د خبر وکړه چې درشه مالته پیسې هلته درکوم نو ویزې د پاره بیا څنګه اپلای وکړه ویزې ترې څنګه اپلای وکړه چې څنګه دا شل او چې څنګه تاسو اډمیشن وکړئ نو بیا به هغې دپاره هغې نه پس چې د ویزې دپاره اپوینټمنټ فیس چې دی هغه جمع کوئ هغه تقریبا 28,000 روپیز دی هغه 28,000 روپۍ دی هغه چې دی 28,000 روپۍ او نو هغه به تاسو ته بیا ډیټ درکړي چې په هغه ډیټ به ستا په امبیسۍ کې انټرویو وي نه او اپلای دې څنګه وکړه امبیسۍ ته فارم دې څنګه ډاک کړو په خپل ډاک کړو چې په لار دې ډاک کړو هغه آنلاین دی هغې د لپاره خپل ویب سایټ ته او یو لینک دی هغه لینک په تاسو غواړئ به شیر هم کوم تاسو ماته وایئ که تاسو ته یاد دی هغه لینک ته یاد دی څنګه دی مطلب څنګه به ما یاد نه دی ماته خو ما سره هغه لینک شته هغه لینک په تھرو چې دی هغه د امبیسۍ خپل لینک دی په هغې به چې دی خپل ډاکومنټس هم ورکړي کوم یونیورسټۍ کې چې دی هغې به هم خپل انفارمیشن ورکړي ورسره به چې دی فیس هم جمع کړي هغه لینک کې چې دی تاسو هغه لینک ډنګ کړئ هغه لینک ډک کړئ که نه نو هغې کې به یو پاڼه درکړي تاسو هغه پاڼه به تاسو پرنټ کړئ بینک ته به لاړ شئ هغه به ډکه کړئ روپۍ به داخلي کړئ او هغې نه پس چې تاسو به ډیټ درکړي ها دا پوره سیستم دا هم د ویزټ د ویزې په شان څنګه چې مطلب دغه فارم به ته ډک کړي دا په آنلاین کې ته ورم کې دا لینک ته چا ښودلی تا ته چا ښودلی دا لینک هیلپ کو په خپل ما سره د اسلام آباد کې یو کس دی هغه ما سره پوره هیلپ کړلی په دې کې ټوټل پروسس کې ټوټل پروسیجر کې سټیپ بای سټیپ هغه زه پوه کولم که نه ځکه چې هغه دا دي چې هغو ته یونیورسټیانې معلوم وي بل دا لکه په دې ټول هر څه پروسس پوه وي که نه دا د هغو کار نو هغو ته د لینکس او کوم چې د امبیسۍ د لینکس چې کوم یونیورسټیانو دپاره چې کوم ډاکومنټس ریکوايرډ څنګه سکین کې هر څه نو هغوی باندې هغوی پوه کوي مطلب دا چې ته د کنسلټنسي د لارې راغلی او جی کنسلټنسي مطلب مختلف کنسلټنسیز دی هغې تاسو ته لاره ښیي او هغې سره مرسته کوي هغې د نه څومره پیسې واخیستې کنسلټنسي والا د نه څومره پیسې واخیستې زما نه خو یې پرسنلي اخیستې 60,000 روپۍ پرسنلي نو خو هر چا نه دغه کار کوي دغه د هغې فیس و بیا دغه شان $400 ته د اډمیشن ورکړې او بیا ورپسې لړم چې بیا امبیسۍ ته لړې امبیسۍ کې ته هغې څه وې چې انټرویو له لړې انټرویو ته لاړم انټرویو کړو ګډه ټف شانتي و سر ځکه چې زما نه مخکې 15 کسان چې ریجیکټ شول بیا چې کله انټرویو ته مخامخ شوم نو بس بیا مې خپې مې رپېدې کو هغه خو فرست اف اول کې هغه لوګټي کوېسچن لوګټي داسې کنفیوزیبل کوېسچن ګرانې کوېسچن کولې ورته یو اس څه کوېسچن یې نه کولې سوالونه یې نه څه لکه تاسو یو اس ته ولې ځئ ماته وي او بل دا خبره کوله چې تاسو پاکستان کې ډیګري ولې نه کوئ په یو اس کې ولې کوئ ها ته څه وایي چې ولې د امریکا کې کومه ته چې خبرې کوې ما ته ګوره چې مونږ زما ستا سترګو کنټیکټ وي زه پوهېږم چې ما ته به ستا خبرې اسانېږي نو ما له به خوند هم راکوي زه به داسې غواړم چې زموږ اورېدونکو کتونکو ملګرو له هم ورکړي دغه شانتې نو ته ما ته به ورته سترګې خوا واړه چې ته زما نه شرمېږې که د خلکو نه شرمېږې غم چې را سره نو ښه سوالونه یې نه څه کول تا ورته څه وایي چې امریکې ته ولې سبق لازم پاکستان کې ولې سبق لازم نرسنګ خو په پاکستان کې هم کېږي دا یو سیمپل انسر دی هر چاته پته ده که نه چې پاکستان کې چې نرسنګ چې دی نو پاکستان ایجوکیشن سیستم چې دی هغه په تیورۍ په بیس دی لکه سبق په بیس دی پریکټیکل هلته داسې نشته لیبارټري شته لکه په ډېر کم کالجونو کې دی او داسې بیا په های فیسیلیټیز یا په داسې باندې نشته نو ما که زه نرسنګ د امریکا نه وکړم نو امریکا چې کوم ایجوکیشن سیستم چې دی هغه چې دی پریکټیکل بیس باندې دی نو په هغې کې ما چې دی نو ما ته چې دی فایده ډېره زه خپل ډیګري چې کوم واخلم نو په هغې به زه ښه پوهیم بل دا دی چې په ما ته وایي چې یو اس باره کې بل کوېسچن ما ته وایي چې د یونایټډ سټیټ باره کې څه پته ده هغې باره کې چې ته یونایټډ سټیټ ته ځې هغې باره کې څه ووایې تا ته څه پته ده نو په هغې باره کې ورته ما ووایي چې او یونایټډ سټیټ چې دی هغه انټرنیشنل سټوډنټس لپاره چې دی ډېر کوپریټیو دی ډېر سپورټیو دی او همدغه ځای کې خپل تا ورته وایي چې امریکا د نړیوالو طالب علمانو دپاره که د پاکستان نه راځي که د افغانستان نه راځي یا د بل ملک نه راځي نو هغوی سره ډېره مرسته کوي مخکې خبره وکړو د دې نه علاوه چې د هغو دپاره سکالرشپ هم ورکوي سکالرشپ هم ورکوي بل دا دی چې هغو سپورټ کوي مرسته یې کوي صحیح ده سمه ده نو هغې بیا درته څه ووایي بیا نور څه تپوسونه یې نه وکړو مخکې هغې نه پس بیا هغو زما نه تپوس وکړو چې ستا سبجیکټ څه دی مطلب ته به څه دپاره امریکا ته ځې مضمون کې د سبق ویل غواړې دا یې ته ووایې او ما د خپل مضمون ووایي چې د نرسنګ کې سبق ویل غواړم نو ته نرسنګ ولیکې ته بل څه سبجیکټ ولې نه کړې نو هغه ورته ما دغه خپل سمپل انسر ووایي چې لکه زما 11 ما میډیکل فیلډ کې کړلی نو ما چې زه مخکې میډیکل فیلډ کې خپل سبق شروع کړم او
مخکې ساتم. ښه د دې نه علاوه زما د خویندو وروڼو زما د والي صاحب تپوس وکړو خاص کر نو چې هغه کار څه کوي او تاسو ورور څه کار کوي او تاسو څوک سپانسر کوي مطلب دا چې د تاسو چې څونه فاینانشل سپورټ مطلب څونه پیسې چې تعالی درکې د یونیورسيټي لپاره د هر څه لپاره تعالی څوک درکې تعالی که بیگ ون څوک دی نو هغه ته مو چې د ما والي صاحب د ما چې د ټوټل پیسې چې دی هغه پلاس کې دي نو هغه د نو هغه ما درکې پیسې هغه مالو او ستا پلار څه کار کوي پلار دې څه کار کوي زما پلار رائټر دی ریټایر شاعر دی شاعر هم دی او کالم نگار هم دی او نثر هم لیکي نثر هم لیکي نه نو دین علاوه د رائټینګ نه علاوه نور څه کار کوي مطلب چې په کورن غریو سره بلی هغه چې د انجینیر په دې سعودي عربیا کې هغه په خپل سعودي کې سعودي کې انجینیر اوس واپس راغلی ریټایر شوی دی کلی کې نو زموږ چې د ټوټل کړه چې د کمپنی دی هغه چې د ما مشر رور دی هغه څه وخت سپورټ مشر رور د څه کار کوي هغه خو کمپیوټر ساينس کړل هغه چې د په دې سعودي عرب کې دي او هیلث اینڈ سیفټي منیجر دی د ریاض ریاض هیلث اینڈ سیفټي منیجر مطلب دا مالی مرسته هغه کوي نو ایته او تعالی په اکاونټ کې پیسې وکړي چې څومره پیسې د سره اکاونټ کې کنه او بل خبره ده چې هغه تاسو اکاونټ پیسې هم ګوري چې تاسو سره اکاونټ کې دومره روپۍ شته چې د الکتر دومره روپۍ شته چې د الته امریکا ته لاړ شي چې د خپل ځان چې وساتي دي نو هغه د پات زما رور او زما پلار چې دی نو هغه چې مال او زما پلار اکاونټ ته روپۍ راولې کې زما رور اکاونټ سټیټمنټ راکو یو هیستوري راکړي او د دې الکتر زه د دې الک زمواري ما زما سره دومره روپۍ شته چې د پټه باندې الته سبب دا دوی ته ویل بس مونږ پاتې واخل مونږ سره پیسې هم نشته دا کوم کړي کې مونږ پاتې واخل ما نو اوس څومره موده دی چې امریکا ته راغلی زه خو په 12 جنوري راغلی 12 جنوري راغلی او دا تقریبا زه به دا وایم چې لا میاشتې هم نه ده شوې میاشتې هم نه ده شوې کله ته یادېږي یو کله د چا نه یادېږي سر مور ته یادېږي بیبي ته یادېږي او اول کې لږ خو مقوت ته یادېږي ښه فیصله دې کړله که بده فیصله دې کړله فیصله خو ښه ده فیصله باندې خوشاله پې ما لکه چې کوم سوچ ما کړو مهنت مې کړو نو دا ده چې هغه پوسیبل شو کنه ما خو وی لکه ناممکنه خبره ده ما لپاره خو خدای پاک خیر کو زه صحیح او سبق خو به وای کنه او راغلی سبق لیم نو سبق وای اکثر خلک دلته راشي $15 درځي ګټي یا د 250 ګټي بیا ویمه سبق سکے دغه شي یا ټیکسي شروع کی یا دکانونو کې کار او مطلب دا او دا ویزه د 100 کال دلته چوسه ما خو 15 کال ویزه ده نو او هم سټوډنټ ویزه ده لکه طالب علم یم هر په ټوټل امریکا نو زما په کار ده چې د سټوډنټ یم تاسو دا خبره وکړه چې لکه دلته اکثر خلک راشي نو بیا یې لکه بل کار نو څه لکه دا کوم سټوډنټ راځي نو هغه په کار دی چې خپل سټوډنټ سټیټس هغه ساتي مطلب چې هغه ته امریکا هر ګوټ ته ځي خو په کار دی چې هغه سټوډنټ یو کالج کې یو یونیورسيټي کې بس کې یو خپل سبق دی جاری ساتي اوس دې بل سوال روچتي مطلب دا ته 15 کال ویزه مې لو شوې ده په دې 15 کال کې ته په امریکا کې په قانوني توګه پاتې کې دی شي خو پکې دا ده چې ته به طالب علم ته به داخله کې اډمیشن وکې سبق به وای او ضروري نه چې تر مینیسوټا یونیورسيټي کې ته هر یونیورسيټي ته دلته تللی شي ټوټل امریکا کې په هر وخت کې خو ته به سبق وای او د سواد سره تعلق ساتي دا سره د سواد سره انګورا او دلته جرالي خلکو ته سبق لراغلي امریکا ته نو خلک د تسوي امریکا کې او امریکا کې خلک دلته زیات تر چې د سپونټان لا نشته لکه د چرالم نو لکه خلک وایي چې دا خو لکه ډېر غټ کار وکړي لکه په دومره کچ ومن کې او لکه یو سټوډنټ راغی دلته 15 کال او په نرسنګ فیلډ کې نو لیکل ګوډي اریان شاندې خو وس چې نو خلکو د ویزې لګي امریکا چې په دې وخت کې سپونټان لا اپورتونټیز ورکوي ویزې او تلګي نو زموږ په کار د نور سونو مالکان دي چې او د مرشي دغه چې دلته ډیګري وکي کدلته دی نه پاتې کیږي بیا خیر دی خو چې پاکستان ته راشي نو دا ډیګري اهمیت ته ډیر زیات سیوا ده دي زی او چې خپل سبق پوره کړي امریکا کې خود نرسانو ډیر زیات ضرورت دی دلته کې خو ګورم چې څومره سبق ګران دی د نرسنګ سبق څومره ګران دی په امریکا کې نو دومره نوکریم ډیر دي او دومره تنخواګانې وټي ځکه چې په پاکستان کې ډاکټر دومره پیسې نه ګټي څومره چې نرس دلته په امریکا کې ګټي او نرسانو دلته اهمیت ډیر زیات سیوا دی او بل دا چې اوس دا کم د کورونا او د نور مرزونو چې رالو
دا ټوټل چې دغه نرسان په هسپتالو کې نو هغه د هغې دپاره ښه ضرورت اوس ښه سیوا شی دی نو نرسنګ دلته ډېر زیات اهمیت ډېر زیات سیوا دی او دلته ډاکټر ته ټول چیک اپ د نرس کوي هر څه د نرس کوي دوايانې د هغې درکوي ډاکټر ډېر کم تاله راځي که نه نو نرسان نرسه کوي دلته کاله ډیګري سړی وکړي نرسنګ ته دلته سیټل کېدو دپاره خدای دې نه کېږي نو 15 کاله خپله ډیګري دې وکړي ښه لیګل دې پاتې شي سبق دې ووایي ډیګري دې وکړي پاکستان ته دې لاړ شي هلته دې خپل نرسنګ جاب کوي چې هلته پاکستان ډیګري ستاسو سره یا بیا یو امریکا ډیګري نو امریکا ډیګري والا هلته تنخواه ایز کمپیر پاکستان په دغه سره ډېر دی ها نو مطلب دغه حساب سره نو ته به 15 کاله دلته خپل سبق وایې د هغې نه پس به ته څه وایې چې ته واپس به ځې که نوکري ته دلته میلو نه شو کوشش وکړم چې دلته پاتې شم خو زه دلته ونه شو پاکستان ته خپل کور خو چېرته تللی نه دی خپل کور خو چېرته تللی نه دی صحیح ده ښه دا راته ووایه میاشتې نه کېږي امریکې ته راغلی او ارمان دی او سوچ دی او شوق دی چې امریکې ته سبق له لاړ شي کوم سوچونه به چې د کلي وطن کې کوله او دلته چې امریکې ته رالې ته اوس په مینیسوټا کې که ته کوم ځای کې دا راته اول ووایه زه خو نیویارک کې ښه نیویارک ته هغه یونیورسټي پرېښې اوس په نیویارک کې د ایډمیشن کړی دی دا چې لکه تاسو کوم ځای کې نه خوشحاله که نه نو یو اس کې په د امریکا کې لکه یو ځایګي نه بل یونیورسټۍ ته تلل دا ډېر زیات اسان کړلی دی د سټوډنټ لپاره چې یو سټوډنټ په یو ځای کې خوشحاله نه وي او هغه ځای کې هغه دپاره ځایګي بندوبست نه وي د رهایش نو هغه چې کله مو غواړي نو خپل ټرانسفر کولی شي ډېر زیات اسان تا په میاشت کې ځان له ټرانسفر کړی دی په میاشت کې خو چې سرکاري افسر چې ته نوکري ټرانسفر کېږي تا ځان له په یوه میاشت کې ټرانسفر وکړه بیا ډېر ښه خبره اواز دې لړه خبره دوباره وکړه ما 10 ورځې هم نه دي اخیستې 10 ورځې کې دننه ما ځان ټرانسفر وکړو په 10 ورځو کې دننه تا ځان له ټرانسفر وکړه ښه اوس نیویارک کې چېرته یې نیویارک کې زه بروکلین کې پاتې کېږم بروکلین کې چېرته یې بروکلین کې د ایم ان یو ایچ کې پاتې کېږم دلته زما کزن دی د هغه ملګري دی هغو سره مړه ته خو پاکستان کې بیا اوس خو پوه شوم په لټل پاکستان کې وړوکي پاکستان کې کونی آیلینډ سره ها ډېر زیات دي پاکستانیان ډېر زیات دي که نه پښتانه او جی ښه نو خوند شته دغلته خو ګوره پاکستاني خوراکونه ما خو ته په چې کوم ځای ته خو مور د لاس روټۍ ماته یادېږي دغلته خو هر څه میلاوېږي ته چې کوم ځای کې اخیره سره دا کار کوي هلته مینیسوټا کې چې وم هلته خو هېڅ هم نه و لکه هغه ځایګۍ داسې و لکه هغه فارمینګ ځایګۍ شانتې و لکه سړی چې منګوري نه لاړ شي بره غرونو ته لاړ شي ملم جبې ته لاړ شي هغه دومره سیټ ته و هغه ځایګۍ ډېر نو هلته فیسیلیټیز دومره سیوا نه و ترانسپورټ مثلا هم ډېره وه نو دلته چې نیویارک ته رالم نو امریکې په خوند پوه شوم چې امریکا خو ده مینیسوټا کې تا ویل چې ته ځنګل ته راغلی مګر څنګه چل دی هلته لږ ورته ډسټرب وم ډېر او بلد شوي نیویارک خو ډېر مصروفه ښار دی ډېر زیات ډېر زما کالج چې دی هغه منهیټن کې دی هلته ځم راځم نو منهیټن خو بیا ډېر ښه دی ته ګنټه د یوې غاړې سفر کې ګنټه د بلې غاړې سفر کې نه ګنټه نو 20 منټ هم ده په څه کې دی په ریل ګاډي کې ځې ټرین کوم ریل ګاډي زموږ کې لاندې چې کوم ریل ګاډي هغې کې ځې راځې ډایرکټ لوکل ټرین دی که نه هغه ځي نه ته څنګه نو موږ خو ګوره ریل ګاډي راته اوس ووایه که نه په نیویارک کې خو ټول ریل ګاډي ځمکې لاندې ځي ځمکې لاندې ځي د بروکلین برج نه زه اخوا وړم منهیټن کم نمبر ټرین اخلي د کیو اخلي ښه صحیح کیو ټرین اخلي او هغې کې ته لړ شي بیا چې کوم دی نو هغه ټرین د ځمکې لاندې رواني داسې ده ځمکې دندم رواني او اوبو له پاسه غټ پل بروکلین برج ورته وایي ډېر مشهور دی بروکلین برج او کنه بروکلین برج ما خپل ملګرو دوستانو ته په ویډیوګانو کې ښودلی هم دی خو ډېرو به مس کړي وي کتلې به یې نه زما په دې پیج باندې پروت دی یې کتي شي د بروکلین برج او د منهیټن برج او دغه شانتې دا دوی کتي شي ښه او مطلب دا 20 منټه کې ورسې کالج ته اول ته کې کالج کې څه نور پاکستانیان شته پښتانه کالج کې مسله ده چې پاکستانیان بیخي نشته ټوټل زیات تر بنگلادیش دي کوم سټوډنټان چې دي بنگلادیش دي مونږ تقریبا په کالج کې 40 کسان یو په 40 کې چې د 37 بنگالیان دي بنگلادیش تعلق ساتي پای کې یو ترکیش جنۍ ده یو ما سره بل پاکستاني جنۍ ده یو په کلاس کې سلويخ کسه او سلويختو کې و دېرش کسان چې کوم دی د بنگلادیش دي لکه ته بنگلادیش ته تللی که څنګه ځې خلک مور ته دې ویلي واپس غواړي یو چې دلته راځه نه ما خو یې که زه لاړ شم کالج ته نو هلته به لکه ما کې انډین به ډېر دي خو انډین نه سیوا خو بنګلادیش به ډېر دي ګوره تا نه 20 منټه فاصله کې منهیټن دی منهیټن ته د نیویارک زړه ویل کېږي 20 منټه فاصله کې ده نه
او بروکلین کې چې کوم کمیونټي یا کالج نه هغه کې پښتانه او پاکستانیان ډیر وي. ته منهټن ته ځي، منهټن کې مطلب دا چې بیا خو کوینز سره نږدې دی، کوینز چې کوم دی نو مطلب دا کې بیا بنگلاديش والا، هندستان والا کسان ډیر دي. په بروکلین کې پاکستانیان ډیر دي کنه، نو دغه شانتي کمیونټي ویشل شوی دي. ها نو کلاسونه سبق څومره بدل دي؟ په پاکستان کې کوم کوم سبق وي، دلته په کلاسونو کې سبق وي؟ یا دلته دلته سبق چې دی هغه ډېر لکه ایکسایټډ شانتي دی. مطلب دا دی چې لکه سړی بور کېږي نو انټرست ډېر دی، سړی به کلي کوي هغه ټیچران چې به کومه طریقې لیکي کنه دلته سبق وایي او کلیج مثالونه چې راکوي یا سړي سره چې کوم مدد کوي کوم هیلپ کوي نو سړي کلاسونه اخیستل مزه ډېره ورکوي، خوند کوي. ها صحیح. او دلته د نسوره فیس واغسته ته خبر وکړه څه بل دا چې د کلاسونه چې نو هغه لکه ډېر زیات اپډیټ دي کنه، مطلب سکرینونه لګېدلي په هر کلاس نو چې په یو سټوډنټ نه پوهېږي زیاتره د موږ خو بهر ملکونو سټوډنټان راغلي نو د زیاتره په انګریزي پوهېږي نو دته چې دی په ویډیو کې لګوي هر څه نو هغه باندې پوه کوي. لکه فلم ورته ولګي هغه وګوري ته مطلب دا هغه کې په هغه باندې پوښي چې انګریزي نه ورځي، انګریزي کمزوري وي سبق کې نو په انګریزي نه پوهېږي نو فلم کې ورته ولګي هغه کوي. ستا انګریزي څنګه ده؟ زما خو ښه ده، زما خو آیلټس چې راتلم یونیورسټۍ ته نو ما آیلټس ورکړی و کنه هغو ما دلته یونیورسټۍ ته تاسو ایډمیشن کوئ انټرنیشنل سټوډنټ هغه به انګلیش د انګریزۍ یو ټیسټ دی هغه به ورکړي، هغې نه بغیر هغو ایډمیشن نه ورکړي. ښه مطلب تا آیلټس ته کړی او جی آیلټس ته کړی مطلب دا دې لپاره آیلټس هم ضروري دی؟ آیلټس ضروري دی. آیلټس کې دا ستاسو په سبق ډیپینډ کوي کنه کوم فیلډ چې تاسو سلیکټ کوئ، تاسو کوم فیلډ خوښوئ لکه یو انسان میډیکل فیلډ خوښوي نو هغې دپاره چې دی آیلټس کې مارکس ډېر پکار دي ځکه چې هغه مخکې یو پروفیشنل فیلډ روان دی کوم کې چې هغه یو مریض به ډیل کوي، مریض سره به واسطه راځي نو په هغې کې به انګلیش ډېر ښه پکار انګلیش ډېر پکار په دې وجه مطلب دا دی چې د هغې لپاره اوس یو مضموني نو هغه لګوټې آرټ ټایپ مطلب انګلیش وایي یا به کې بله څه ژبه وایي هغه سټډي کوي یا بي ایس انګلیش داسې نو هغې دپاره هغو چې دی دا کوم آیلټس کې دومره ډېر بینډز نه غواړي. ښه صحیح ورسېدو. مطلب دا دی او اوس چې داخله کړې ده د مینسوټا نه رالې نیویارک ته، نیویارک کې داخله وکړه په منهټن کې په یونیورسټۍ کې پیسې سمسټر یې د نه څومره پیسې واخیستې؟ دلته خو زما نه زه منتلي باندې ورکوم پیسې او منتلي زه $550 ورکوم. $550 ورکوي د میاشتې؟ او جی دا ستا ټیوشن فیس دی، د دې نه علاوه ستا د جیب خرچه د پاتې کېدو خرچه هغه ځان لره هغه جدا ده او په دې دا 1550 نو دا 1500 وو ما ته بیا سکولرشپ ولګېدو نو ما ته 1550. اوس ته د سکالرشپ هم ملو شو په امریکا کې راتلو سره؟ او ما د امریکا کې راتلو نه مخکې چې دلته راتلم نو هغه مینیسوټا چې کوم نرسنګ هلته چې زما هلته ما ته سکولرشپ ملو شو بیا دلته په دې نیویارک کې راته ملو شو. او دا هر چا ته ملاوي که صرف تا ته ملو شوی؟ انټرنیشنل سټوډنټس ته ملاویږي زیاتره کم چې د هغو چې په 12 کې نمبر یې ښیي که نه 80% نه سیوای نه هغو ته ملاویږي چانس ډېر زیات سیوای. اوس لکه زما غونته سادهګان خلک وي که نه نه پوهېږي لار ورته نه معلومه که نه اوس د ځان ته نه پوهېږم او سبق یې ویلي او مطلب دا دی بیا هم سادهګان وي هېڅ ورته پته نه وي نو هغوی له راتلل پکار دي او که نه؟ پکار ده چې راشي چې سبق له راشي که نه؟ امریکا دا زیږې دی که نه چې که هلته ډېر انپړ ولي که چاړه دې ولي نه سر خو چې دلته راشي که نه د دې زیږې نه به داسې نه ځي لکه چې هغه کامیاب نه وي دلته به خامخا کامیابېږي ځکه دلته کې هر چا دپاره اهمیت شته د هر چا چې دی قدر کېږي که سټوډنټ دی که ټیچر دی د هر چا خپل دغه خپل زیږې دی. د هر سړي خپل قدر کېږي مطلب دا دی مطلب دا پړ دی تاسو چې کومه خبره وکړه چې یو کس دی ډېر هم پړ دی ډېر نه پوهېږي نو هغه چې دی هغه خپل سټیج لکه دلته زه به مثال درکړم د انګلیش لینګویج انګریزي ژبه که نه یو کس دی یو بنګالی دی یا یو پاکستاني انډین څوک هم دی هغه چې دی په انګلیش ډېر نه پوهېږي نو هغه په کم لیول کې کښېني په کم لیول کې کښېني ورو ورو بیا به راځي څوک چې په انګلیش باندې ډېر پوهېږي نو هغه په غټ لیول کې کښېني هغې نه پس بیا ورو ورو به راځي داسې هغه سبق مطلب داسې ویلی شو که یو ډیګري په 2 کاله کې کېږي نو کوم کس ته چې انګریزي نه ورځي کېدای شي په 3 کالو کې وکړي؟ نه ډیګري خو په واقع 2 کالو کې خو هغه به لاول د ډیګري نه مخکې په هغه باندې یو څو کورسونه وکړي ډیګري نه مخکې به نور کلاسونه ورته واخلي هغه چې دی هغه ډیګري دپاره تیار خو مطلب دا د هغې د ډیګري نه مخکې به یې کال نور په هغه نورو کلاسونو کې ځای شي که نه؟ او جی
ها دغه شانتي وي سي خو اوس مثال په توګه سړی دی هغه وی چې ما سره پیسې هم نشته دی او دغه $400 چې زه ورکوم دا خو لکه 1000 روپۍ دي زموږ د غریبانان خلک پښتانه په ټول غریبانان دي حقیقت داسې دی چې ډېر کم خلک دي چې په کې شتمن دي پیسو وس نه لري توان نه لري او د دې خبرې مقصد دا پروګرام چې موږ کوو دا راغی لپاره زما خپل کوشش او خپل حسد ده چې نور سټوډنټانو ته لارې کولو شي د سبق د لپاره چې مشران او پوهان وایي چې پښتنو ته د تعلیم ډېر ضرورت دی کاغه نر دی او خزر کنه نو تعلیم مو ته ډیر ضرورت دی چې خپل دا استاد سره لګي منی ما ګټه می خبرې وکړه د خپل کورنۍ ټیم د خپل فیملی ټیم او په دې باندې ماته څه پیسې ملاويږي نه په دې باندې ماته چې کم نه نو حکومت وارد راکړي یا څه بل څه خو چې پروګرام کوم ته مې کې نو له تعلیم نیمه ګټه ضایع کړه نو مقصد دا دی چې آگاهی د خلکو شعور بیدار شي وسره پته ولګي کنه ډیر خلک واړي چې لړ شي سبق د پاره نو دا راتل غواړي دلته راشي نو ژوند بیا آسان دی که ګران دی وګر خان صاحب دا چې کامیابی خو په لیټ کې چاته نه ملایږي چې لکه کامیابی د جواله بس خپل کې هر چا د پر لکه تکلیف کو به تیری کام وکړه دغه چې کله وټا کې ومالته نو الته وخت ډیر زیات کړان هغه ځکه لکه زه د لاول ز خپل ترزوی سره بیا مینیسوټا سیستم تقریبا 28 غنټې سفر کړو نو الته لاړم الته ماته نه ځګیو نه ته اوسېدو ځګیو نه سو خپلوانو سو کوم نو د مالته هوټل کې مې الته سټې وکړل ته 2 شپې مو کړې هغه زمانه $300 واغستل د پوش پوس لکه الته ایون ټیکسي نو سیب نه ټیکسي و نه سب بس نه ریل اسم نو هغه ځکه دومره سټ نو بیا هغه ځکه نو واپس رانم خپل ترځي بسې ډیر زیات ډیپرس شوم کنه ځکه چې الته یونیورسيټي چې د مال اته ورځې راکړه اته ورځې کې تند ځان ترانسفر وکړه کنه موږ بس تا ویزه ختم نو بیا شکر دې نیویارک کې سیټل شوم اډمیشن ناتم ملاو شو کالج نه سکولرشپ ملاو شو ویزا مې ایکسټند کیږي ورو څومره چې سټوډنټ کې موجود دي مې ایکسټند کیږي خاص او په دغه سختو کړمو کې د ما سره ملاقات وشو جی جی کله چې بیا لوي سړی چې افسر چې بیا ته مونږ نه یاد او دی واکه په سختو کې سره مونږ ولاړ یو سبه یاد ساتي کب د سره لګوم الله دې کامیاب کړي زمونږ دعا ده او دغه دا چې نو دغه زمونږ غواړو خا اوس د تاسو دا کول غواړم چې یو اهالت وی هغه اف ای کړی وی کنه که ساده اف ای کړی وی یا ساده مطلب دغه شانتي دولسمې کړی وی یا ډی کام کړی وی مطلب دولسم یا ډیپلومه کړی وی هغه راتلی شي کنه ته په دا پروګرامونو لپاره اپلای کولی شي او هر چا د لپاره اویلیبل دي پروګرامونه هر چا د لپاره موجود ها تا په مینیسوټا کې چې وینو تا ته خو وی چې تا ته بالته په کالج کې دنه نوکری ملو شي ته به نوکری م کېو دغه وی اوس نیویارک ته راغلی کته په یونیورسيټي کې کار نه کول غواړي روزګار نه کول غواړي او وی چې په بروکلین کې چې کم دی چې ته په پیزا شاپ کې کار کول غواړم یا وسره چې کم نه چې ته په ریسټورانټ کې کار کول غواړم یا چې نو کولی شي سره کنه په قانوني توګه قانوني باندې 20 غنټې په هفته کې 20 غنټې علاوه د کول 20 غنټې کار کول مطلب په دغه 20 غنټو کې خپل خرچه استې شي د پاتې کې دو خوراک $1 او یو خو په اسانه وځي دلته دای چې لکه تاسو څونه غټي کنه نو هم په هغه یې سره لګیم لکه فور ایگزامپل زه خپل مثال درکم نو زه چې دلته ماته بدريځه کې جابز لکه جاب دلته ډیر زیات دي سټوډنټ جاب اته غنټو ولسو غنټو د لپاره هفته کې 20 غنټې ډیر په اسانه پوره کیږي او هغه کې دومره په ګټلې شي چې هغه کې د خپل فیس او خپل اوسېدو لپاره تاسو مر خرچ لګي په اسانه وځي نور باقي ته ځان جمع کول غوښ شي ها او چې د پولیسو په نیو درول چې کله څه څه ګرځي راګرځي د څه کاغذونه ماغذونه لګور چې بار ګرځي راګرځي پولیس ته ودري راودري لکه څنګه چې سعودي عرب کې کوي یا دوبه کې کوي یا بحرین کې کوي نه دلته چا وځي پولیس نه ګرځي چې لکه تاسو ډاکومنټ شته یا نشته دلته څه کوي اسم نو د سو پورې څه غلط کار دی نه کړی څه جرم دی نه کړی پولیس ته نه تاسو نه کوي دا تاسو مې نه ځکه چې کار کول شي کنه دلته کې یو ټوپ مارو په دې اردو ژبه او دا یو ټوک ما اورېدل یو ویزا امریکای ته تللی ما په بس کې روان یو بس کې روانو مې چې کتل مې نو ازمارې لګیاو وی غې خوړه ازمارې لګیاو غې خوړه نیمه بس ولته ته بس ودروځي د ازمارې نه تاسو کومه ټوکه ویزه تاسو کوم چې دی غیا ولې خو ویزه لړم مو ته چې ازمري ورو ستاده تور خرابې راځي راځي چې تاسو غیا خورتا خو بوسه خوړې او غوخه به خوړې هغه ته ازمري راته چې دلته بيزي په ویزه راغلی ما امریکای ته د بيزي په ویزه راغلی نو مطلب دا چې په کومه ویزه راغلی په هغه ویزه بدل بیا پاتې کی پر سټوډنټ په ویزه راغلی سټوډنټ نو مطلب نه دا چې دا واضح شي وسره دا څه کوم خبره چې تاسو په لشل ورځو کې 15 ورځو کې تاسو خوشي په امریکا کې امریکا کې او دا به وایم چې ژوند دلته نور ملکونو پر یا سره لکه سعودي عرب دوبۍ کم زمي
دا هغه ځایونه چې سره دلته ژوند ښکلی دی اسان دی خلک یې څنګه دي خلک ښار کې پاتې کېږي که نه کوشش کوي چې څوک هم راځي نو ښار ته دې کوشش کوي په ښار کې د خپل خپلوان هم سیوا پیدا کېږي بل دا چې د ښار کې ژوند ډېر زیات دی تعالی مینیسوټا اړواله دی ښار ته زور کوي اوس خو خیر دا راته ووایه خلک یې څنګه دي د امریکې خلک څنګه دي امریکایي خلک ډېر زیات ښه دی مطلب دا دی چې لکه ډېر زیات په خندا باندې سره میلاویږي لکه ما اورېدلي چې امریکا کې خلک داسې چې لکه پاکستان کې زوم خلکو بداوي چې امریکا خلک انګریزان داسې په چا کې کار نه او په چا کې کار نه ساتي او نه بر سره غږ کوي او نه بر سره خبرې کوي او خپل کار سره کوي نه داسې نه ده دلته چې ته ناستې په ټرین سټیشن کې ناستې ګرځې راګرځې هر څوک به سره ښه دعا سلام کوي ښه به سره میلاویږي ښکلي خاندي به راخاندي ګپ د سر لګوي زما په خپله په دې کالج کې لکه ټیچران چې دي هغو ما سره داسې ښکلي ګپ لګوي او ښه خبرې اترې کوي ښه ښکلي میلاویږي چې سم مسلې اخیره پورې به هغې پورې به ستاسو مدد کوي څو پورې چې ستا مسله حل شوي دی ښه مطلب او د کومو قامونو خلک په امریکا کې په دې 15 ورځو کې ولیدل کومو خلک ملکونو خلک کې ولیدل زیاتره خو زما خو لا دومره تجربه نه شي دغه چې 20 ورځې مې شي دي که نه خو زیاتره خو ما دغه بنګالیان راسره دي انډین راسره دي ترکش راسره دي او ملګري مې دي او بل دا چې دا بلیک پیپل چې دو هم ډېر زیات ښه دي خلک اکثر وایي چې دا بلیک پیپل چې دو نه ښه او دوی مطلب داسې بیهیویر یا سلوکي ښه نه خو نه داسې نه ده هغوی کوم ډېر زیات چې دی هغو ډېر ښه پیش کېږي سړي سره ډېر ښه ملاقات کوي ډېر ښکلې خبرې کوي دا تاسو مې ځکه وکړه چې نیویارک بیا تاسو په نیویارک کې پاتې کېږي نیویارک کې د دنیا د ګډ ګډ نه خلک پاتې کېږي د هر ملک د هر ژبې خلک دغلته کېږي او دغلته کې هر سړی خپل کلچر ځان سره راوړي او په نیویارک کې په منهټن کې چې ته ګرځې ته په کمیس پرتوګ کې په بورکو کې په پړونو کې ښځې وینې لیدلې دي نو د کتل دغه جی خپلې کپړې مې وړې صفا کول نو هلته هغه صفا کول ځای کې چې کوم مشینان دي هلته یو بوډۍ شان ښځه ولاړه وه بولکۍ اغوستې وه او مخ یې پټ کړی وه صحیح جومات ته تللی راغلی که نه دغه بلا جوماتونه هم دي مدرسې دي جومات ته سره نږدې دی دا کښې جومات ته ځم راځم جومات ته ځې راځې صحیح سمه ده نو بس د پروګرام وخت هم سرته سي ما خو تا نه نیمه ګنټه غوښتې وه دا 40 منټه ته خبر رسي خو مطلب دا د پتلوتلو کې نوې هغه سټوډنټانو ته کم چې شوق لري چې امریکې ته راشي سبق وي په خپلو پیسو باندې سکالرشپ هم خې ډېرې زیاتې زه به دا پروګرام جاري ساتم کوشش به کوم چې په یوه اونۍ کې یو پروګرام د تعلیم په اړه باندې په امریکا کې د تعلیم په اړه باندې راوړم او دلته کې د پی ایچ ډي سکالران دغه شانتې د 12 سټوډنټان او دغه شانتې د یونیورسټو سټوډنټان او د کالجونو سټوډنټان دوی ته مخامخ راولم که هغه هلکان دي او که جینکۍ دي دوی ته به مخامخ کوم دا پروګرامونه دوی زما په یوټیوب چینل باندې هم کتی شي وکیل خان نوم دی زیاتره زه په پروګرامونو هلته ورچوم او بیا ورسره چې کوم دی د فیسبوک چې کومه دا پاڼه ده په دې باندې هم کتی شي او دې نه علاوه زه د کوشش کوم چې دا په انستګرام په آی جی ټي وي باندې هم تاسو ته واچوم نو دا د خپل مرګرو دوستانو سره خامخا شریک کړئ خو یو ځل بیا پتلوتلو کې ستا پیغام ستا میسج ستا خبره به سوي هغه سټوډنټانو ته کوم چې شوق لري چې امریکې ته راشي په خپله مالي مرسته باندې نو پکار ده چې راشي خپل کوشش دې وکړي ریسک دی واده کړي ریسک لکه لږې ډېرې پیسې به که دغه نه شي ځای به شي خو دا ده چې یقین دې په ځان ساتي نو هر چا له پکار ده چې کم هلکي کم جنۍ دي خیر دی چې هغو انټرسټ لري خپل کور دې مشهور وکړي او امریکا ته دې راشي ځکه چې په دې ځای کې سبق چې انسان ووایي نو هغه بیا لکه په مخکې لایف کې لږ دغه نه پاتې کېږي هسې نه پاتې کېږي لکه اوس پاکستان کې خلکو ډګریانې هغسې دي او کور کې هسې ناست دي لکه د جاب ځای نشته ډېر شی خلک داسې دي لکه اوس یو انګلیش سبق وایي هلته بیا ناسي سرکاري نوکرۍ ته ناسي ټول عمر دا ټسټونه ورکوي هغه ته هم چاته میلاو شي چاته میلاو نه شي پوسټونه یې په پیسو باندې خرڅ شي دلته دغه چل نشته ته قابل دلته راغلی ډګري دې واغسته دلته د هر مضمون اهمیت دی او د هر مضمون ضرورت ډېر هر څه دلته تاسو نه ده چې تاسو خپل خبر مطلب دا چې دلته کې د تعلیم او د ډیګري قدر دی تاسو په خپل کې یو خبر وکړئ چې پوسټونه خرڅ شي دا په ځینو ځایونو کې کېږي او خو بد خلک په هر ځای کې وي خو که څه هم دا خبرې دا تورونه اکثر حکومتونه او خلک چارواکي ردوي نو چې داسې نه کېږي خو بیا هم تاسو وویل زه غواړم چې دا خبرې سیاسي اړخ ته لاړ شي زه غواړم دا د آګاهۍ لپاره وي د شعور دپاره وي او خلک پرې پوه شي معاذ امین صاحب زه ستاسو ډېره مننه کوم 20 کلن وې تاسو موږ سره خبرې اترې وکړې ډېره مننه سر ډېره مننه زما د فیسبوک د یوټیوب او دغه شانتې د انستګرام ملګرو ته بس دا ووایم چې دا پروګرام په اونۍ کې تاسو لپاره یو پیر راوړم تاسو د امین معاذ امین خبرې واورېدې 20 کلن دی
وایي چې 12 مې کړی دی او دلته اوس د نرسنګ لپاره راغلی په خپل پیسو باندې راغلی دی وایي چې $1500 مې هغه وخت کې ولګېد اډمیشن باندې 15,000 روپۍ مې دغه شانتي وایي چې لاک یو نیم لاک روپو پورې باندې لګېدلي وي چې کله دغه پیپر ورک او اوس دلته راغلی کوم سبق چې وایي په خپل پیسو باندې وایي او 1500 روپۍ دی چې د میاشتې ټیوشن فیس ورکوم او دا غي نه علاوه زما رهایش خو د وسره د نوکری هم کولی شي د 15 کالو په ویزه باندې راغلی دغه طریقې کار تاسو د ما زمين نور د فکر کوم چې تاسو په ګټه باندې پریوزي هم د دې سره زه وکیل خان تاسو نه اخلم اجازه تاسو چرته هم یې بریالي اوسئ خوشاله اوسئ تل ویلا پامان